لږ امتحان که د ایمان وشي نو ښه به وشي، لږ امتحان که د ایمان وشي نو ښه به وشي، په ماښامي کې که باران وشي نو ښه به وشي. په دې کنډر وطن او بارودي فضا کې، په دې کنډر وطن او بارودي فضا کې چېرته که ذکر د جانان وشي نو ښه به وشي. سنگ مرمر که په جومات کې نه وي لمونځ خو کېږي، سنگ مرمر که په جومات کې نه وي لمونځ خو کېږي، که په یتیم بچی تاوان وشي نو ښه به وشي. د وصال شپه مو بیا په جنګ دی سبا کېږي کله، د وصال شپه مو بیا په جنګ دی سبا کېږي کله، نن که 9 بجه اذان وشي ښه به وشي. تلاوت ډېر بهتر شروع به تلاوت نه وکړو، تلاوت ډېر بهتر شروع به تلاوت نه وکړو، که په آخر کې قربان وشي ښه به وشي. مینه روا د مولا جانه د جمعې پر منبر، مینه روا د مولا جانه د جمعې پر منبر، لکه په دې باندې بیان وشي ښه به وشي. وسیمه نن خو د دیاړي له خانه واخیستله، وسیمه نن خو د دیاړي له خانه واخیستله، وسیمه نن که یې پېزوان وشي نو ښه به وشي. د دې شروع خالق ښاغلی محمد وسیم مومند صاحب را سره دی. نننۍ ورځ مو په خوشحال یونیورسټۍ کې قرار لرو. په خپل پروګرام د غزل محفل کې وسیم مومند ته هرکلی وایي. وسیم صاحب ستړي مه شئ. ډېره مهرباني. وسیم مومند صاحب صرف اول قدم کې خپل ځان راته معرفي کړي، کوم ځای سره تعلق ساتي؟ زما نوم وسیم مومند دی، د ضلع مومند سره تعلق ساتم. د اسلامي یونیورسټۍ د BS پښتو سټوډنټ یم، دا مهال دلته اسلامي یونیورسټۍ کې د BS پښتو سټوډنټ یم، دا سبق وایم. ډېر وسیم مومند صاحب خبرې به ډېر نه وکړو، صرف یو څو غزل درنه اورو. هغه مینهوال چې ستاسو د شعر سره علاقه لري د هغوی لپاره یو څو غزل د غزل نه مخکې د درې شعر دي، وایي د شوګیرو سه یاري څنګه و تپوس مه کوه، د شوګیرو سه یاري څنګه و تپوس مه کوه، ستا نه بغیر زندګي څنګه وه تپوس مه کوه، د شوګیرو سه یاري څنګه و تپوس مه کوه، ستا نه بغیر زندګي څنګه وه تپوس مه کوه. د یو سړي حسن په خدای چې له علمانو ډېرو، د یو سړي حسن په خدای چې له علمانو ډېرو، د یو سړي غداري څنګه وه تپوس مه کوه. ته دومره وکه دا بنګړي وګوره تنګ خو نه دي، دومره وکه دا بنګړي وګوره تنګ خو نه دي، د پشکال مزدوري څنګه وه تپوس مه کوه. د کافرانو کفر څنګه و ته ښه پوهېږې، د کافرانو کفر څنګه و ته ښه پوهېږې، د مسلمان دینداري څنګه وه تپوس مه کوه. او وسیمه زمونږ خوددارۍ ته هډوپام ونه شو، وسیمه زمونږ خوددارۍ ته هډوپام ونه شو، د ایمانونو بولي څنګه وه تپوس مه کوه. دا غزل دی ایاز خان ته ډالۍ وي مومند ته. هغه به راشي دا واده یې په رښتیا کړې ده، هغه به راشي دا واده یې په رښتیا کړې ده، خو زما خیال دی د سحر لمر جوړ خطا کړې ده. هغه به راشي دا واده یې په رښتیا کړې ده، خو زما خیال دی د سحر لمر جوړ خطا کړې ده. په وږو ناستو پرښتو تاسو ګواه اوسېږئ، په وږو ناستو پرښتو تاسو ګواه اوسېږئ، چې ما له کومه مجبورو وروسته ګناه کړې ده. په وږو ناستو پرښتو تاسو ګواه اوسېږئ، چې ما له کومه مجبورو وروسته ګناه کړې ده. بنده د خدای یم نول یو انسان لوټ کمه، بنده د خدای یم نول یو انسان لوټ کمه، ما په دې یو سبب له خپل جومات اغلا کړې ده. بنده د خدای یم نول یو انسان لوټ کمه، ما په دې یو سبب له خپل جومات اغلا کړې ده. او که مې د ورځې خپل غرور تا ته مات کړی دی، ورځې خپل غرور تا ته مات کړی نه دی، بیا مې د شپې لکه پیرغون خدای ته ژړا کړې ده. که مې د ورځې خپل غرور تا ته مات کړی نه دی، بیا مې د شپې لکه پیرغون خدای ته ژړا کړې ده. ډېره سوخته مې په ځان خوله لګولې ده، خو ډېره سوخته مې په ځان خوله لګولې ده، خو وسیمه خدای که مې د خپل ضمیر سودا کړې ده، وسیمه خدای که مې د خپل ضمیر سودا کړې ده. ډېر زبردست غزل و، ډېر زبردست غزل و. وسیم مومند صاحب دا راته ووایي چې دلته خوشحال یونیورسټۍ کې کله کتلې یا اجلاس کېږي؟ اجلاس کېږي دلته بلکل اباسین صاحب دې سره صدارت کوي د پښتو اکاډمۍ د کوم هره جمعه اجلاس یې تنقیدي نشستن وي او مشاعره مې هره جمعه کېږي باقاعده. یا غزلونه هم کېږي، یو غزل صرف درنه اورو؟ غزل به وایي
دی سیاسي رنګ دی خو دا ما ورسره خور شوی دی دی خپل کر دی په ملا که په ایمان خفه یم دی خپل کر دی په ملا که په ایمان خفه یم خو په جومات کې په ټوټې ټوټې قرآن خفه یم حسن پرست یم له مودې نه چې مې سپین ونه لید حسن پرست یم له مودې نه چې مې سپین ونه لید باران دې ستر وړي خو هسې په اسمان خفه یم په محبت زموږ بیخي د وحدانیت عقیده په محبت زموږ بیخي د وحدانیت عقیده زموږ نسبت شته دی نو ځکه په شیطان خفه یم محبت زموږ بیخي د وحدانیت عقیده زموږ نسبت شته دی نو ځکه په شیطان خفه یم او په دې خفه نه یم چې تا لیکلي کړه وړي دې خفه نه یم چې تا لیکلي کړه وړي خدای راستي زه د بنګړي والي په دکان خفه یم او ژوند دې هم ونه کول ته دې هم حال ښه نه دی ژوند دې هم ونه کول ته دې هم حال ښه نه دی سمیع الحق تا ته ډېر په دې تاوان خفه یم ژوند دې هم ونه کول ته دې هم حال ښه نه دی سمیع الحق تا ته ډېر په دې تاوان خفه یم او هسې خو نن سبا کې ډېر مصیبتونه پېښ دي هسې خو نن سبا کې ډېر مصیبتونه پېښ دي خو بس وسیمه یو سړي پسې بل شان خفه یم خو بس وسیمه یو سړي پسې بل شان خفه یم وسیم صاحب ډېر ښکلی غزل و ماشاءالله وسیم صاحب نظم کې مو کار کړی دی تر اوسه که نه نظم مې کار نظم لیکلی او نظم کم دی د څلور نظمونه یې لیکلي سره ډېر ښه سیمومن صاحب په اخر کې زموږ لیدونکو ته څه اعلان پیغام لري زه به څه پیغام ورکړم زه خو خپله خو دا دوی وي اغني خان وایي چې ژوند که تش پیرني سټل وي دا خو سپی هم شي کولی ژوند که تش پیرني سټل وي دا خو سپی هم شي کولی یا تش نسل زیاتول وي دا غوی هم شي کولی باید چې تش نسل زیاتول نه یا تشه روټۍ خوړل نه وي چې د یو بل په کار راشو او د مینه خوره کړو ډېره مننه کور ولا اجازه